بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته یو ډېر مهم ټریک ښیم چې تاسې وګورئ. هغه دا چې څنګه کولی شو په کیپ کټ کې پښتو لیکل وکړو په اسانۍ سره، ښایسته سټایلي لیکل. نو تاسو به کیپ کټ اوپن کړئ. کیپ کټ کې اوس مثال فرضاً زه لیکم افغانستان. ګورئ، که چیرته تاسې همداسې لیکل کوئ نو هغه لیکل چې دی غیر منظم ګډوډ راځي، یا حروف چې دی صحیح منظم نه وي، جدا جدا راځي. نو تاسې کولی شئ چې سټایلي لیکل وکړئ په دې کې. نو زه به دا طریقه تاسو ته ښیم. د طریقې نه مخکې لومړی تاسې به داسې کار وکړئ چې زموږ ټلګرام چینل ته به راشئ. دلته چې دی د پښتو فنډس په نوم باندې چې دی فنټونه دي دغه دا به تاسې ډاونلوډ کړئ. د کمپیوټر په نوم باندې چې کوم دی مونږ سره هغه چینل دی د واتساپ د ټلګرام چینل دی. دا به تاسې چې دی دې کې وګورئ. نو کله مو چې دا ډاونلوډ کړه، ډاونلوډ نه وروسته به تاسې خپل د ډاونلوډ فولډر ته راشئ. تاسې به د ډاونلوډ فولډر ته راشئ، سټوریج کې چې دی تاسې به راځئ. دلته دې ځای کې به تاسې خپل ډاونلوډ فولډر ته لاړ شئ. خو دا اوس فعلاً ما چې دی په یو بل فولډر کې اچولي، زه هغې فولډر ته ځم. زه راځم، ما چې دی دا په نیو فولډر کې اچولي، په فنډس کې دي. ګورئ، تاسې دلته وګورئ، دا د پښتو فنډس په نوم باندې دا دي. دا په زیپ فولډر کې دي. تاسې به دې باندې کلیک وکړئ او دلته به راشئ. بیا به تاسې دغه ایکسټراکټ چې کوم دی دا ووهئ. کله مو چې دا ووهه، دا به ایکسټراکټ شي. دا ټول فنټونه د دې نه راووځي. کله چې د دې زیپ فولډر نه دا راووځي نو دا به تاسې فینش کړئ. ګورئ، پښتو فنډس راغلل. دلته موږ سره پښتو فنډس دا ټول فنټونه دي. دا چې راغلل، تاسې به اوس بیرته لاړ شئ خپل کیپ کټ ته. کیپ کټ کې به تاسې راشئ، په فنډس باندې به کلیک وکړئ. زه به تاسې ته وښیم فنډس. دا فنډس دی، تاسې به دې باندې کلیک وګورئ. زه لږ سر نه ورته راشم چې تاسې ورباندې ښه پوه شئ. تاسې به دا هم زه ډیلیټ کوم. را به شئ آرټ ټیکس باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسې به راشئ، دلته په آرټ ټیکس باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې مو چې کلیک وکړ، را به شئ دلته به خپل لیکل وکړئ. فرض مثال زه لیکل کوم زموږ یوټیوب چینل، فیسبوک پاڼه او ټیک ټاک اکاونټ د AF سمارټ ټیکنالوژي په نوم دي. دا لیکل مو وکړو. صحیح شو. دا اوکې کوو. لږ یې دا سایز کمومه، داسې برابرومه چې تاسې ورباندې پوه شئ. دا لیکل مو وکړو. ګورئ، دا تیار مخکې هغه فنټ سټایل مونږ راخیستی. اوس دې ته زه فنټ سټایلونه راوړم. تاسو په همدې ډبل کلیک وکړئ. بیا به دلته دا فنټ انتخاب کړئ. فنټ کې به تاسې د لیفت سایډ ته راشئ. دلته ګورئ لیکلي دي مای فنډس په نوم باندې آپشن دی، مای فنډس. تاسې به دې باندې کلیک وکړئ. دلته به هم چې کلیک وکړو، دې ځای نه به تاسې راشئ. بیا به په آډ باندې کلیک وکړئ. آډ، دا آډ دی، آډ آپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې مو چې کلیک وکړو، تاسې به لومړی دلته لینګویج آډ کړئ. که چیرې تاسو سره دري، اردو یا عربیک لینګویج آډ نه وي، تاسې به دې ځای نه پیدا کړئ، هغه به آډ کړئ. اوس ما دلته آډ کړي. ګوره اویلیبل 19 ژبې چې دی اوس پکې موجودې دي. تاسې دې نه پیدا کړئ، اردو آډ کوئ که عربي آډ کوئ، یو دانه په دې کې آډ کړئ. دا مو چې آډ کړه، بیا به راشئ دلته مای فنډ باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته دا نه وښیم مای فنډس. دې باندې مو چې کلیک وکړو، اوس تاسو سره خپل هغه سټوریج چې دی اوپن شو، چې په کوم ځای کې تاسو سره دا فنډ سټایلونه دي، تاسې به هغه راواخلئ. تاسې به راشئ، خپل سټوریج به اوپن کړئ، هغه ادرس ته به لاړ شئ. زه اوس راځم، ما سره چې ادرس دی
خپل سټوریج ته راځم. په دې کې چې دی پیدا کوم نیو فولډر کې چې دی بیا په فنډس او فنډس کې چې دی پښتو فنډس بیا پښتو فنډس دې کې ما سره دا فنډونه دي. ګورئ دا فنډونه چې دی دا ځینې سپورټ کوي ځینې نه سپورټ کوي. تاسو به کلیک کوئ چې هر یو سپورټ کوي. مثال زه راځم دې ځای نه چې دی پښتو کوفي ګوره څه وایي دلته فنډ الریډي اگزیسټ دا مخکې نه موجود دی شته. که موجود نه وي نو دا به څنګه شي دلته به اډ شي. همدارنګه بیا راځم اډ باندې کلیک کوم مای فنډس باندې کلیک کوم بیا چې دی هماغه فنډونه دلته راځو. مثال زه ورته وایم چې دا کرورو په نوم باندې فنډ دی دا به کلیک کوم. دا فنډ چې دی وایي نه سپورټ کوي. همدارنګه تاسې هر یو فنډ باندې کلیک کوئ ځینې چې دی دې کې سپورټ کوي همدې داخل کې ګوره نور هم شته دی. مثال فرضاً زه غواړم دا ایکس بي ټیرر شیډو په نوم باندې چې دی دا فنډ دلته چې دی دغه شی راغی ګوره دا فنډ دی. دې باندې چې کلیک وکړو نو دغه زمونږ چې کوم فنډ سټایل ګوره دا تغیر شو. دا اوس نوی دی کې راغی. تاسې وګورئ دا تغیر شو. په دې طریقه تاسې کولی شئ چې دغه کم فنټونه دي دا تاسې راوړئ په کیپ کټ کې او پښتو لیکل ورباندې وکړئ په اسانۍ سره په ښې طریقې سره. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي د ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.